سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ موږ په عمومي ریاضي کې عنوان هغه کوچني مشترک مضرب ته رسیدلی دي. د دې لپاره چې زموږ تعلیمي پروګرامونه تر تاسو پورې ورسیږي نو لطفا افغان ری چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځو زموږ د نن ورځې عنوان چې دی هغه څه شي دی؟ کوچنی مشترک مضرب. تر ټولو کوچنی مشترک مضرب یا هم سمبولونه یې په څه شي سره ښیي؟ کله کله ورته وایي LCM. دا نامه سره یې هم ښودلی سو. دغه LCM دا سمبولونه د کوچني مشترک مضرب دي. ښه، کوچنی مشترک مضرب کوم عدد ته ویل کېږي؟ تعریف یې کوم یو دی؟ کوچنی مشترک مضرب داسې یو عدد ته ویل کېږي چې خپل ځان پر نورو عددونو پوره ویشي. خپل ځان پر 2 یا 100 عددونو سره پوره ویشي. کوچنی مشترک مضرب له داسې عدد څخه عبارت دی چې خپل ځان پر 2 یا 100 عددونو سره پوره ویشي. دا خو یې تعریف سو. اوس موږ چې کله د عددونو کوچنی مشترک مضرب پیدا کوو یعنی LCM پیدا کوو نو څنګه به پیدا کوو؟ اول هغه راکړه شوي عددونه په یوه جدول کې تجزیه کوو. ګورئ تاسو ته وایي د 12 او 18 د عددونو کوچنی مشترک مضرب یا LCM په لاس راوړي. کله چې تاسو د عددونو کوچنی مشترک مضرب پیدا کوئ نو تاسو به دغه عددونه دواړه په یوه جدول کې داسې تجزیه به یې کوي. نو هغه عددونه چې 20 خانه صفر یا جوت موږ راکړو چې پر څو یې وویشو؟ پر 2. 18 پر 2 رسیږي 9 او 12 پر 2 رسیږي 6. دا چې 20 خانه جوت دی خو پر 2 رسیږي، دا 20 خانه صفر یا جوت نه ده. نو چې کوم عدد پر 2 رسیږي هغه چې نه رسیږي هغه به راته کو مګم 6 چې پر 2 وویشو دا کېږي 3. دې کې یو لا هم جوت عدد نشته چې پر 2 باندې تقسیم کو. نو د 2 څخه زو درو ته 9 پر 2 ویشل کېږي 3 او 3 پر 2 ویشل کېږي 1 او بیا دا 3 پر 2 رسیږي 1 او دا 1 په خپله نه رسیږي، هغه په خپل حال سره راکښته کوو. کله چې مو د عددونو دواړه په یوه جدول کې تجزیه کړله بیا نو دغه لاسته راغلي ضربي عوامل چې دغه عددونه چې دا ټوله سره ضربو موږ ته LCM یا کوچنی مشترک مضرب راښیي. مثلا دغه لاسته راغلي عددونه چې دي 2 ضرب 2 ضرب 3 او ضرب پسې دا بل 3 2 2 2 چې په 2 کې ضرب کو 4 جواب چې په 3 کې ضرب کو 4 3 12 او که 12 بیا واخلو په 3 کې ضرب کو 12 چې په 3 کې ضرب کو 14. نو موږ وایو چې د 12 او 18 تر ټولو کوچنی مشترک مضرب چې دی هغه 14 دی. څه معنا؟ یعنی 14 یو داسې عدد چې خپل ځان هم پر 12 پوره تقسیمولی سي هم یې پر 18 باندې پوره تقسیمولی سي. نو داسې خو ډېر عددونه شته چې پر 18 او پر 12 پر دواړو رسېږي خو تر دې کوچنی نشته. غټ به وي خو دا کوچنی مشترک مضرب دی. تر ټولو هغه کوچنی عدد دی چې خپل ځان هم پر 18 ویشلی سي هم پر دغه 12. دا په عبارتي مثالونو کې هم کله کله راځي. تاسو ته وایي د یو کلي برق په هرو 18 ورځو کې یو ورځ راځي. زموږ ستاسو برق دی په هرو 18 ورځو کې یو ورځ راځي. د بل کلي برق په هرو 12 ورځو کې یو ورځ راځي. وایي څه موده وروسته د دواړو کلي برق په یوه ورځ راځي. تاسو دوی دغه LCM چې ونیسئ 14 ورځ د دواړو کلي برق په عین ورځ باندې راځي. که داسې نوبتونه مراعات کړي په 12 او 18 ورځو کې نوبتونه مراعات کړي په 14 ورځ د دواړو کلي برق راځي. مثلا وایي یو ورور په هرو 18 ورځو کې یو ورځ کور ته حاضري ورکوي د یو مسافرۍ څخه راځي. بل په هرو 12 ورځو کې د مسافرۍ څخه راځي. څه موده وروسته دواړه ورونه په عین ورځ کور ته حاضرېږي. 14 ورځ د دوی LCM هغه ورځ موږ ته راښیي کوم چې دوی دواړه ورونه یو ځای کور ته راځي. یا مثلا تاسو ته وایي یو ساعت په هرو 18 دقیقو کې پله الارم یا زنګ ویي. بل ساعت په هرو 12 دقیقو کې پله الارم یا زنګ ویي. وایي څه موده وروسته دواړه ساعتان یو ځای الارم یا زنګ ویي. 14 دقیقه د LCM چې دی هغه وخت دی کوم چې دی یو ځل بیا پکښې یو ځای الارم یعنی زنګ ویي. ښه دا خو مې درته وشو. کیدای سي په یو بل مثال کې هم تاسو ته وښیم. ګورئ تاسو ته یو څوک وایي تاسو د 24 14
او 12 د دغو عددونو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. هغه تر ټولو کوچنی عدد پیدا کړئ، معنا چې هم پر د ویش وړ وي، هم پر د ویش وړ وي، هم پر د ویش وړ وي. دغه ته برای LCM وایي یا کوچنی مشترک مضرب وایي. هغه کوچنی عدد پیدا کول کوم چې هغه پر دې ټولو باندې ویش وړ وي. د دې پیدا کولو لپاره دوی ټول په یوه جدول کې تجزیه کوو. دغه راکړه شوي عددونه ټول په یوه جدول کې تجزیه کوو. دا پر 2 باندې 1 دا 2 او 14 پر 2 باندې 8 او 12 پر 2 باندې 6. دا 12 پر 2 6 8 پر 2 4 او 6 پر 2 باندې 3 او دا پر 2 رسیږي 3 دا پر 2 باندې 2 او 3 پر 2 نه رسیږي. هغه راکښته کوو تر څو چې په دې کې یو لا هم جفت عدد یې تر هغه وخت پورې به دې پر 2 باندې ویشو. نو راځو دا پر 2 نه رسیږي لیکو او 2 پر 2 وشم 1 او 3 پر 2 نه رسیږي. اوس دې کې یو لا هم جفت عدد نشته چې پر 2 یې وویشو. نو چې پر 2 نه رسیږي پر 3 به وویشو. دا 3 چې پر 3 وویشم، دا 3 چې پر 3 وویشم دا کېږي 1 او دا 1 نه رسیږي او دا 3 چې پر 3 وویشم بیا هم 1. نو زموږ LCM چې اوس تاسو پیدا کوئ دغه راکړه پیدا شوي عددونه لاسته راغلي ضربي عوامل سره ضرب کړي، تاسو ته LCM درښیي. دا 2 2 2 دا هم 2 او دا هم 3. که تاسو دلته نه معلومېدله دغه عددونه موږ ته لاسته راغلي ضربي عوامل دا سره ضربوو. 2 2 4 4 2 8 8 2 14 14 3 8 40. نو زموږ LCM یا کوچنی مشترک مضرب 8 40 دی. یعنی 8 40 یو داسې عدد دی چې کولی شي خپل ځان پر 40 وویشي، کولی شي خپل ځان پر 14 پوره تقسیم کړي، کولی شي خپل ځان پر 12 پوره تقسیم کړي. یا هم ته یو څوک وایي د ښاروالۍ ریاست په هره 40 مترۍ کې یوه دانه درخت درئ، د برق ریاست بیا په هره 14 مترۍ کې یوه دانه خاده درئ د برق دپاره لاینونو دپاره. او د ابیاري یا د اوبو رسولو ریاست چې دی هغه په هره 12 مترۍ کې یوه دانه د اوبو نل درئ. وایي 100 متره وروسته دغه ټوله شیان پر عین موقعیت درېږي چې معنا درخته ولاړې، خاده ولاړې، نل ولاړې، 3 واړه شیان پر عین موقعیت ولاړې. تاسو د دې LCM چې پیدا کړئ دغه 48 متره دغه درخت و نل و د خاده 3 واړه پر عین موقعیت باندې ولاړ دي. نو دا و LCM او د هغوی د استعمال ځایونه. تر دې بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو ښې چارې ولرئ.